نن مې یوه ویډیو وکتله، خدای شته دی زه زیات خوشحاله شوم. زه راغلم ما ویل چې دا ویډیو ریکارډ کړم او تر تاسو پورې هم در ورسوم. ځکه زیات خوند یې راکړه، ځکه په دې کې به تاسو د الله تعالی مهرباني وګورئ چې الله سبحانه وتعالی څومره مهربانه دی. د آخرت په ورځ به یو انسان د بل انسان څنګ ته راشي او پوښتنه به ځینې وکړي چې څنګه ده، وضعیت دې څنګه ده. دی به ځواب ورکړي چې په اعمالو کې مې فقط یوه حسنه وه، نور هېڅ شی هم نشته دي. بیا به د بل ملګری پوښتنه ځینې وکړي چې د تا وضعیت څنګه ده، د تا په اعمالو کې څه و. دی به ورته وایي چې زما فقط یوه حسنه کمه ده چې جنت ته لاړ شم، فقط دغه یوه حسنه کمه لرم. دغه ملګری چې په اعمالو کې یوه حسنه وه، دا به چورته ووایي چې په دغه یوه حسنه خو زه جنت ته نشم تللی، نو زه حتما دوزخ ته ځم. ځان سره به فکر وکړي چې زه به د یوه حسنه خپل ملګري ته ورکړم. همداسې وکړي، ورته وایي چې زه خو په دغه یوه حسنه د دوزخ د اوره نشم خلاصېدلی، دغه زما حسنه ته واخله او ځه لاړ شه جنت ته، خپله حسنه ورکړي. په دې وخت کې به الله تعالی غږ پرې وکړي چې تا څه وکړل د بل ملګري سره. د بنده به ورته وایي چې ای الله سبحانه وتعالی، زما په دې یوه حسنه باندې زه جنت ته نشوی تللی، نو ما وغوښتل چې د خپله حسنه مې ملګري ته ورکړم تر څو پورې هغه جنت ته پرې لاړ شي. سبحان الله، الله تعالی به په دې وخت کې ورته ووایي چې ځه لاړ شي د خپل ملګري سره د جنت ته، چې ته دومره مهربانه یې چې خپله یوه حسنه د بل ملګري ته ورکړه، زه تر تا 100 چنده مهربانه یم او زه د خپل ملګري سره د جنت ته لاړ شه. سبحان الله. السلام علیکم.